ملګرو آیا تاسو چرته د چی د چینک په شان بلډینګ لیدلې ده او آیا تاسو چرته داسې الټه کور لیدلې ده د کوم لپاسنۍ څه چې لاندې طرف ته ده او لاندینۍ څه اسمان طرف ته ده ملګرو د دې نه علاوه تاسو چرته د یو کاین په شان بلډینګ لیدلې ده کوم چې د لرې نه داسې ښکاریږي لکه په ځمکه چې یو ټیر ولاړي نو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د دنیا د 10 انیوژول بلډینګ په باره کې وایم د کوم په باره کې چې به تاسو لاول نه اوریدلی نو راځئ ملګرو سٹارټ کوو دا ویډیو خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پریس کړئ د دې لپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو ملاویږي د ټولو نه لاول نمبر 10 شو هاوس ملګرو دا د بوټ په شکل کې ښکارېدو والا کور په دنیا کې په موسټ اف د یونیک هاوسز کې یو دی ولې چې دا قسمه کور به لاول تاسو هیڅ چرته هم نه لیدلی د دې کور د جوړولو په وخت د دې په آرکیټیک او په ډیټیلینګ باندې دومره زیات غور کړی و ولې چې دا کور بالکل د یو ریل بوټ په شانتې ښکاري شي دا کور په نیوزیلینډ کې موجود دی دا کور د سټي نه بهر بالکل د ځنګل په علاقه کې جوړ کړی دی ملګرو دا ناشنا کور جوړولو والا کپلز وو د ښځې او خاوند دواړو دا کور ډیزاین کړی و او د کور د کمپلیټ کېدو نه وروسته دا کپلز د یو څو کالو پورې په دې کور کې اوسېدو او بیا د دې نه وروسته دا ښځه او خاوند سټي ته لاړو او هلته یې اوسېدل شروع کړو او د هغې نه وروسته دوی دا خپله پراپرټي په رنټ باندې ورکړه په رنټ باندې د ورکولو نه وروسته د هغو دا کور نور هم زیات مشهور شو د دې کور خواوشاته د اوسېدو یا د کېناستو دپاره واړه واړه اپارټمنټ جوړ شوي دي کوم چې په لیدو کې ډېر زیات ښکلي ښکارېږي نمبر 9 میلټینګ بلډینګ ملګرو څنګه چې د دې بلډینګ نوم دی نو دا بلډینګ په لیدو کې هم دغسې دی دا بلډینګ په لیدو کې داسې ښکارېږي لکه دا چې نور ته ویلي شوی وي خو دا بلډینګ د خپل آرکیټیک او د ډیزاین دپاره ورلډ فیمس دی او د لپاسې نه دې بلډینګ لا کلر څه داسې قسمه ورکړی دی د کوم د وجې نه چې دا بلډینګ د لرې نه چمک کوي او په لیدو کې داسې ښکارېږي چې دا بلډینګ په پوره طریقه سره ویلي شوی دی دا بلډینګ په یو ایس اے کې موجود دی کوم چې په 2010 کې کمپلیټ شوی و دا بلډینګ خو د بهر نه تاسو ټولو ولیدو خو څنګه چې تاسو دې بلډینګ ته دننه لاړ شئ نو تاسو ته په داسې ښکاره شي چې دا بلډینګ د دننه نه هم بالکل د بهر په شان دی مطلب چې دا بلډینګ یې د دننه نه څنګه ډیزاین کړی دی نو دغه شان دا د بهر نه هم ډیزاین کړی دی د دې بلډینګ په جوړولو $100 ملیون خرچه راغلی وه نمبر 8 اپسایډ ډاون هاوس ملګرو دا په کولمبیا کې موجود یو داسې کور دی د کوم د لیدو سره چې بس تاسو دماغ خطا وشي دا کور چې د بهر نه څنګه ښکارېږي نو د دننه نه هم هغسې دی مطلب د بهر نه د دې کور چت لاندې طرف ته دی او لاندینی حساب بر اسمان طرف ته ده نو دغه شان چې کله تاسو دې کور ته انټر شوئ نو تاسو به وګورئ چې د دې کور ټول شیزونه الټه دي که تاسو بستره وینئ نو تاسو ته بستره الټه ښکارېږي او که کچن ته لاړ شئ نو کچن به هم الټه وي او د دې سره سره به پړوی تاسو ته هم الټه ښکارېږي نمبر 7 سلایډینګ هاوس د سلایډینګ د نوم د اورېدو سره تاسو دا سوچ مه کوئ چې دا کور د یو ځای نه بل ځای ته وړی کېږي دې کور له سلایډینګ نوم ځکه ایښودی دی ولې چې د دې کور چت تاسو سلایډ کولی شئ مطلب د شپې په وخت کې تاسو د دې کور چت په آرام سره لګولی شئ خو کله چې ورځ شي نو تاسو ته بیا د نور ضرورت وي نو تاسو د کور چت سلایډ کوئ او ځان ته نور راوستی شئ دا سلایډینګ هاوس په انګلینډ کې موجود دی نمبر 6 سټون هاوس ملګرو په پرتګال کې دا سټون هاوس په ټوله دنیا کې ډیر زیات فیمس دی د دې سټون هاوس لپاره د ټورست اټریکشن ډیر زیات سیوا دی او دا کور یې زمونږ د نارمل کورونو په شان د خښتې یا د بلاک نه دی جوړ کړی خو یو غټ ګټې کټ کړلی او دا یې جوړ کړی دی او په دې کور کې دننه ټول قسمه فیسیلیټیز دي په کوم کې چې یو بیډ دی وړوکی غونته کچن پکې دی او یو وړوکی غونته باتروم پکې هم دی او د دې سره په خوا کې یو وړوکی غونته سویمینګ پول هم جوړ کړی دی نمبر 4 انویزیبل هاوس ملګرو په یو اس کې جوړ دی هاوس ته میرر هاوس هم ویلی کېږي کله چې د بهرني شیز ریفلیکشن په دې شیشه باندې پریوځي نو دا هاوس انویزیبل شي په دې انویزیبل هاوس کې د اوسېدو دپاره جدا جدا اپارټمنټ جوړ کړي دي او د خوراک دپاره پکې ریسټورنټس هم دي او په دې میرر هاوس کې سویمینګ پول هم دی نمبر 3 ډانسینګ هاوس ملګرو د دې کور د لیدو نه بعد به تاسو ته داسې ښکارېږي چې باید دا دواړه بلډینګونه په یو بل کې میلاو شوي دي او ډانس کوي په کوم کې چې یو بلډینګ بالکل سیده جوړ کړی دی خو دویم بلډینګ یې په منځ کې دې طرف ته کوږ کړی دی او د دې بلډینګ کړکیانې هم د بهر نه کږې وږې ښکارېږي خو کله چې تاسو دا کړکۍ د دننه نه وینئ نو دا کړکۍ به د دننه نه هم هغه شان کږې وږې وي خو په دې بلډینګ کې کمرې بالکل پرفیکټلی ډیزاین کړي دي نمبر 2 میټنټي میوزیم ملګرو دا د چی د چینک په شان ښکارېدو والا بلډینګ په چاینا کې موجود دی کومې چې په سن 2000 کې جوړول شروع کړي وو او په 2002 کې د دې جوړېدل کمپلیټ شوي وو دا بلډینګ په ښکارېدو کې بالکل د یو چی د چینک په شانتې ښکارېږي او دې ته یې مخامخ یو وړوکی غونته کپ هم جوړ کړی دی دا بلډینګ یې صرف د ډیزاین دپاره نه دی جوړ کړی بلکې په دې بلډینګ کې دننه یو میوزیم هم دی په کوم کې چې د چی ډېر شی ویرایټیز ایښودي دي او خلک د دې بلډینګ د لیدو لپاره د زرګاو په تعداد کې راځي نو ملګرو اوس فاینلی خبره کوو د نمبر 1 بلډینګ په باره کې
کم چې د کاپر کاین بلډینګ ملګرو دا بلډینګ په چاینا کې موجود دی او دا بلډینګ چې تاسو وینئ نو تاسو ته په داسې ښکاریږي چې بھائی دا لا څنګه بلډینګ دی تاسو په اوسه پورې داسې بلډینګ نه وی لیدلې دا بلډینګ یې بالکل په ګول شیپ کې ډیزاین کړی دی او د دې سره سره دا په لیدو کې داسې ښکاریږي لکه دا چې یو کاین یي د دې لپاره د دې بلډینګ نوم کاین بلډینګ یې خوده دی دا بلډینګ چې تاسو ته په لیدو کې څومره وړوکی ښکاریږي دا دومره وړوکی نه دی ولې چې دا بلډینګ 33 منزله دی او په دې کې ډیر شی واړه واړه اپارټمنټ هم جوړ کړي دي هڅه ملګرو تاسو ته په دې ټولو ان یوزوال بلډینګ کې د ټولو نه بیسټ بلډینګ کم یو ښکاریږي مونږ ته په کمنټس کې خامخا وایي او که ویډیو خوښ شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله